السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دوستانو په سکرین باندې کوم ویډیو تاسو ته ښکاري که داسې ویډیو جوړول غواړئ نو دوستان دا ویډیو سره پوره وګورئ. که ویډیو هم خوښه شوه نو ویډیو لایک هم کړئ او د نورو ملګرو سره شیر هم کړئ. ها دوستان تاسو به یې کار وکړئ چې په خپل موبایل کې به اول الایټ موشن انسټال کړئ. دا الایټ موشن اپلیکیشن دی. د دې انسټالولو لپاره تاسو یې کار وکړئ چې د خپل موبایل پلی سټور ته به راشئ او په هغې نه بیا کلیک والئ. ها چې کله به تاسو کلیک واستو دلته به په سرچ کې ولیکئ الایټ موشن. دا بیا تاسو سرچ کړئ. ها دوستان دا وګورئ دا موږ سره الریډي انسټال دی. تاسو په خپل موبایل کې انسټال کړئ. چې کله تاسو انسټال کو بیا به داسې کار وکړئ چې خپل موبایل سکرین ته به راشئ. تاسو سره به الایټ موشن په داسې انټرفیس کې راغلی وي. تاسو بیا په هغې باندې کلیک والئ. ها دوستانو پرمیشن به ورته بیا الاو کړئ. چې کله تاسو پرمیشن الاو کړه بیا لاندې دلته کې دا پلس اپشن دی په دې باندې بیا کلیک والئ. دلته کې د ټولو اول به تاسو ریشو سلیکټ کړئ. په کوم ریشو کې تاسو ویډیو جوړول غواړئ. زه ورته 1.1 سلیکټ کوم. ټیک شو. دلته کې به بیا تاسو ریزولوشن سلیکټ کړئ. فریم ریټ به ورته سلیکټ کړئ او بیکګراوند به ورته بلیک کړئ. ټیک شو. لاندې به دلته کې کریټ پروجیکټ لیکلی په دې باندې بیا کلیک والئ. ها چې کله به تاسو کلیک واهلو تاسو سره ستاسو الایټ موشن اوپن شي. دلته کې بیا لاندې دا پلس اپشن دی په دې باندې بیا تاسو کلیک والئ. ها تاسو سره داسې اپشن نه وړي بیا دلته کې لاندې دا ډبل ای لیکلی دی ټیکس. ټیک شو. ډبل ای ټیکس په دې باندې تاسو بیا کلیک والئ. ها چې تاسو به کله کلیک واهلو تاسو به خپله جمله ولیکئ. تاسو چې هر یو جمله لیکل غواړئ فرض کړه دلته کې زه لیکم باران. ټیک شو. ما ولیکو باران. ټیک شو. ها بیا به یې کار وکړئ بره پر سر باندې لیفټ سایډ ته تاسو سره لاینونه نشان ښکاري په دې باندې بیا تاسو یو پرې کلیک والئ. دا تاسو سره سینټر ته شي دا ټیکس. ټیک شو. ورپسې دویم نمبر اپشن دی ریبوټو ریګولر. په دې تاسو کله کلیک والئ د دې ځای نه به دوستان تاسو خپل پونټس ورکړئ. د ټیکس تاسو کوم یو پونټس ورکول غواړئ هغه تاسو دې ځای نه ورکړئ. ټیک شو. دلته کې لیکلی ویو آل پونټس په دې بیا کلیک والئ. زه ورته دا یو پونټس ورکوم. ټیک شو. دا پونټس ما ورکو. ورپسې بیا دا بل اپشن دی 18 پی ټي چې لیکلی په دې تاسو کله کلیک والئ. دې ځای تاسو ټیکس ته سایز غټولی کشولی شئ. دې سایز ما دونه کو. ټیک شو. ورپسې بیا د کلر اپشن دی په دې تاسو کله کلیک والئ. دې ځای تاسو بیا کلر ورکولی شئ. کوم یو کلر تاسو ورکوئ تاسو دې ځای نه ورکولی شئ. ما ورته وایټ کلر ورکو. ټیک شو. ورپسې بیا ټیک نشان دی په دې بیا تاسو کلیک والئ. ها بیا دلته کې بره دا پلس اپشن دی په دې باندې کلیک والئ. چې په دې کله کلیک والئ تاسو سره داسې اپشن نه وړي لاندې دلته کې لیکلی ډوپلیکیټ لییر په دې باندې بیا کلیک والئ. چې تاسو به کله کلیک وکړئ تاسو سره به یو ډوپلیکیټ راشي. بیا په ډوپلیکیټ باندې کلیک والئ. تاسو سره داسې اپشن نه وړي لکه لاندې لیکلی ایډیټ ټیکسټ په دې باندې کلیک والئ. ټیک شو. دا به تاسو ریموو کړئ او دلته تاسو یو ایموجي ولګوئ. ټیک شو. هلته ما دوه ایموجي راواغسته. بیا بره په سر باندې تاسو ته کلر اپشن ښکاري په دې باندې کلیک والئ. تاسو سره داسې اپشن نشته لکه دا یو اپشن دی په دې منځ کې دا یو اپشن دی دې تاسو کلیک والئ. دا تاسو داسې ایریز کړئ. ټیک شو. لاندې بیا راولئ دا به خپل اوریجنل حالت ته راشي. بیا بره پر سر باندې ټیک نشان دی په دې باندې بیا کلیک والئ. ها بیا تاسو ته کوم ټیکسټ چې لیکلی په دې باندې بیا کلیک والئ. ټیک شو. دلته کې لاندې لیکلی دی مو اینډ ټرانسفارم په دې باندې به کلیک والئ. تاسو سره داسې اپشن نشي لکه لیفټ سایډ ته تاسو ګورئ د کچ پلس یې لیکلی په دې باندې به کلیک والئ. دا تاسو فرست پوزیشن ته ویسئ. بیا بل پلس ولګوئ په منځ کې او اینډ ته یوسئ. بیا بل ولګوئ. ټیک شو. چې دریم کله ولګوئ په منځ کې دا ټیکس بیا تاسو لاندې راوړئ. داسې تاسو لاندې راوړئ. ټیک شو. ها بیا به یې کار وکړئ چې بیا به د ټیکس دې پوزیشن ته راشئ دې منځ ته خاص او دا ګراف دی لکه دا ګراف اپشن دی دې نه بیا کلیک والئ. ها بیا به یې کار وکړئ دا ګراف بیا تاسو داسې یوسئ. ټیک شو. زه چې څنګه وړم هغسې تاسو دا بیا یوسئ. ټیک شو. داسې تاسو دا یوسئ. ها بیا به د ټیکس دې پوزیشن ته راشئ. دا ګراف به بیا داسې راوړئ. ټیک شو. ها داسې م راوړو. دلته لاندې دا درې ټاکې تاسو ته ښکاري 3 ډاټ دي لاندې دلته ګوګل لیفټ سایډ ته په دې باندې کلیک والئ. هلته بره په سر باندې لیکلی دی کاپي کارو. دا به ووایي تاسو سره به دا ګراف کاپي شي. ټیک شو. بیا به د ټیکس دې پوزیشن ته راشئ. ټیک شو. او یو پیر به بیک راشئ. دا ټیکس به تاسو واپس داسې بره یوسئ. د ایموجي ته به داسې واپس ورسوئ. ټیک شو. دې پوزیشن ته به راورسوئ. صحیح شو. ها بیا به داسې کار وکړئ د ایموجي ته به راشئ. دې نه به یو کلیک والئ. لاندې مو اینډ ټرانسفارم به کلیک کړئ. یو پلس به ولګوئ فرست پوزیشن ته به ویسئ. بل به ولګوئ اینډ ته. بل به ولګوئ د ایموجي بیا تاسو داسې بره یوسئ. ټیک شو.
د دې ایموجي دی پوزیشن ته ورشئ دلته لاندې بیا تاسو وایي مو اینډ ټرانسپارم ټیک شو بیا دلته کې دا ګراف اپشن دی دین به کلیک کوئ لاندې دلته بیا 3 ډاټ دی دین به کلیک والی او پیسټ کار وکړئ ټیک شو بیا به دا یو اپشن تاسو ښکاري دین به کلیک والی او بیا به د ایموجي دی پوزیشن ته راشئ دلته کې بیا 3 ډاټ کلیک کوئ پیسټ کار وکړئ ټیک شو بیا به دې اخره پوزیشن ته راشئ ټیک شو د کوم پلس چې تاسو لګولی و او یو پیر بیک راشئ دلته تاسو واپس د ایموجي داسې لاندې راوړئ سره به دا برابر کړئ ټیک شو داسې به تاسو دا راوړئ برابر به کوي ښه زموږ دا ویډیو چې کوم دا برابر شوه تاسو اوس دا پلی کومه زموږ دا ویډیو څنګه راغله ښه نو زموږ دا ویډیو داسې راغله دوستان تاسو بیسي کار کوئ چې دې به تاسو ډوپلیکیټ اخلئ بار بار پکې تاسو ګرافونه نه ایډ کوئ بس سمپل ګور تاسو داسې کار کوئ چې دې ډوپلیکیټ والی اولني ډوپلیکیټ یو والی ټیک شو یا د ایموجي یو ډوپلیکیټ والی ټیک شو وامې غسپو دا یو دې خوا راوړئ دا بل هم دې خوا راوړئ ټیک شو په دې کې به تاسو ایډیټینګ کوئ دلته به باران لیکئ دا به زه ایډیټ کړم دلته به زه ولیکم چې وریږي ټیک شو ما ولیکو ایموجي هم پکې دلته کې چینج کړم ایموجي باندې به کلیک واری دلته کې ایډیټ ټیکسټ په کلیک کوئ دا هم ریموو کوئ دلته کې ایموجي تاسو نور ولګوئ ایموجي دلته زه دا ولګوم ټیک شو تاسو اوس ګورئ دوستان سره تاسو سره ویډیو پلی کوم خان دوستان وګورئ زموږ ویډیو دا په طریقه زموږ ویډیو رااله نو دوستان که دا ویډیو تاسو خوښ شي د ویډیو سره لایک کړئ او د نورو ملګرو سره شیر هم کړئ مننه